د نیوز فرش چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، په موکړه تازه خو ډېر مهم خبر ته. د بلوچستان په سبې سیمه کې بمي چاودنې 4 د اف سی عسکر وژلي. د بلوچستان صوبې په سبې ضلع کې د سړک په غاړه ښخ بم چاودېدو له امله د اف سی ځواک 4 عسکر وژل شوي او 8 نور زخمیان شوي دي. چاودنه د سه شنبې په ورځ د سبې په سامانګان سیمه کې وشوه. یوه اونۍ وړاندې هم په سبې ښار کې هغه وخت د امنیتي ځواکونو پوستې ته نږدې ځانمرګي برید شوی و، کله چې په یاده سیمه کې کلنۍ سبې میله روانه وه او د پاکستان د صدر عارف علوي په ګډون نور مرکزي او ایالتي لوړپوړي چارواکي په میله کې د ګډون په موخه هلته تللي وو. د پولیسو چارواکو هغه وخت ډیوا ته ویلي و چې د برید هدف د پاکستان صدر عارف علوي وه. د سمنګان سیمې د سیمهییزو دفاعدار داود خان ډیوا ته وویل چې د سړک له غاړې ایښودل شوي بم له چاودنې له امله د اف سی ځواک 4 سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د داود خان په خبره ټپي شوي عسکري د کوټې سی ام ایچ روغتون ته د درملنې لپاره وړي. هغه ویل په ټپیانو کې د 6 عسکرو حالت د اندېښنې وړ دی. د چاودنې ذمهواري د ریپورت جوړولو تر وخته کوم چا نه ده منلې. یوه هفته وړاندې چاودنه کې هم د اف سی 6 عسکر وژل شوي وو او تر 100 زیاته ټپیان شوي وو. د دغه برید ذمهواري د عشق خراسان نومي ډلې منلې وه او دعوا یې کړې وه چې ځانمرګي بریدګر یو پاکستانی و او ګڼ شمېر خلکو ته یې زیان رسولی. په بلوچستان ایالت کې د بلوچ وسلوال ډلو ترڅنګ مذهبي توندره او وسلواله ډله امنیتي ځواکونه په نښه کوي. شمېر ښایي چې په روان کال په ایالت کې د ناامنۍ په پیښو کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د سیمهییزو پولیسو د محکمې ریپورټونه دي چې د روان کال په 2.5 میاشتو کې 33 پیښې شوي چې پکې د 42 امنیتي عسکرو په ګډون 111 کسان وژل شوي او د 950 امنیتي عسکرو په ګډون تر 160 زیات کسان ټپیان شوي دي. حکومتي او امنیتي چارواکي د داسې وسلوالو بریدونو تر شا د پاکستان د دښمن قوتونو لاس ښيي او وایي چې په داسې بریدونو کولو دښمن د پاکستان امن او معیشت خرابول غواړي. لیدونکو له ملتیا مو مننه کوم.